اول خو دا مسله یاد کئ چې حدیث کې دا راځي چې د روجتي انسان دعا الله نه رد کوي. چې کله د یو چا روجه یي که نه او دی د الله نه څه قسمه دعا غواړي نو الله رب العزت د ده دعا قبلوي. نو د روجې په خوله چې ته څه د الله نه غواړې هغه غوښتی شي. خو د روجه ماتي په ټیم کې لکه سړی روجه ماته کې دعا وایي یا داسې بعض نور ځایونه دي چې هغې کې خاص دعاګانې د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي هغه موږ ذکر کوو. یعنې د دې دا مطلب نه دی چې د کمې دعاګانې چې ذکر شوي دي د روجتي دپاره دلته بس دقه دعا به دی غواړي نور به څه نه غواړي. عامو اوقاتو کې چې دی ځان له د الله نه څه غواړي غوښتی شي. عامو اوقاتو کې لکه اوس دلته وایي د روژه ماتي وخت کې دعاګانې. مستحب طریقه دا ده چې روژه ماتي وخت کې انسان دعاګانې د الله نه وغواړي او چې څه قسمه دعا غواړي. ما تاسو ته یک ساعت مخکې وکړم چې حدیث کې راځي چې الله د روژتي انسان دعا نه رد کوي. او په دغه ټیم کې چې دعاګانې قبلیږي موږ مصروف یو په شربت کې او سموسو کې او پکوړو کې او ټول غم دقه وي. حالانکه دا وخت دومره قیمتي وخت دی چې دې ټیم کې د الله نه څه وغواړي الله یې قبلوي. خو کله چې انسان دا روژه ماته کي که نه روژه ماته کي خو د روژه ماتې نه مخکې ته دعاګانې غواړي خو چې روژه ماته کي نو دې ټیم کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو دعا را نقل دی. دا حدیث د عبدالله بن عمر دی امام ابو داود راوړی دی امام نسائی م راوړی دی وی کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا افطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله روژه ماتې وکړو یا به روژه ماته کړه افطاري ته به ناسو قال نو دا به ووي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. دا ذکر برسول صلی الله علیه وسلم وی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ تند ختم شو یکی چې روجه کله ته ماته کې نو د هغې سره تنده چې د هغه ختمه شو وابتلت العروق او رګونه تر شو لامده شو. ځکه چې دغه وخته پورې دا رګونه چې دی دا هم کمزوري شوي او بدن دننه وچ شوی ځکه چې اوبه ورته نه ځي. وثبت الأجر إن شاء الله او اجر چې دی هغه د روجې ثواب چې دی هغه پوره شو ان شاء الله. ګوره دا خبره پکې ولګول ان شاء الله. ان شاء الله څه مطلب دی که الله وغواړي. یعنې دا نه چې ما روجه ونیوه بس د الله قبوله کړې ده نه. غټه خبره دا ده او دا د سوچ خبره چې دا به الله قبوله کړي او که نه نو د هغې علم د الله سره دی. زما او ستا سره څه دي چې ما او ته به د الله نه دعاګانې غواړو چې یا الله زما دا عبادت قبول کړه. دا زما او ستا په لاس کې او دا عبادت قبول دی نه دی قبول دا د الله په علم کې ده دا خبره. نو دا دعا ثابته ده. دلته خلک یو مشهوره دعا وایي. څه دعا ده روژه ماتي ټیم کې یو بله مشهوره دعا ده اللهم انی لک صمت وعلى رزقک افطرت. دا په صحیح حدیث کې نشته. کوم حدیث کې چې راغلی هغه کمزوری حدیث دی. صحیح حدیث کې دا ذکر راغلی دی بس ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.